السلام علیکم ګرانو ملګرو، څنګه یې تاسو ټول؟ زه هیله ساتم چې تاسو ټول به ښه روغ جوړ وئ. نن به موږ طبخي باندې ماهی فرای کولو چل تاسو ته ښایو. زموږ چینل کې تاسو ته فرای فش ریسیپي هم ملاویدی شي او دې نه علاوه فش بریاني هم ریسیپي موږ اپلوډ کړې ده. نن به موږ تاسو ته طبخي باندې چې موږ څنګه ماهی فرای کوو د هغې چل به ښایو. نو دې دپاره موږ بهر واخیستلو، دا موږ صفا کړی دی او دا بالکل تیار دی پخولو دپاره. او د دې میرینیشن چې کوم دی هغې کې چې کوم شیزونه لګي هغه موږ تاسو ته وښیو. 2-3 شیلټس موږ راخیستي دي، وړه پیاز، 2-3 دانې اوږه، لږ شان ادرک او نیمبو رس به استعمالو. او اخر کې به موږ ګارنیشنګ کوو کړي پتې سره. که دا تاسو سره وي ټیک ده، که نه وي نو بیا دنیا یا پودینه هم استعمالولی شئ. او اوس به موږ تاسو ته هغه مسالې وښیو چې کوم به موږ په دې کې استعمالو. مالګه ذایقې حساب سره چې څومره ستاسو خوښوي، دنیا پاوډر، کورکمن پاوډر، زیره پاوډر، سور مرچ پاوډر. او دلته موږ راخیستې دي ټوسټډ چنه یا نینې چې کومې وي د چڼې دالو والا هغه. لږ بوټي به موږ استعمالو، چکه یا مست، تور مرچ او دې نه علاوه سونف. فراینګ خو به موږ ډیپ فرای نه کوو، ډېر معمولي تیل به استعمالو. او دې نه علاوه به موږ چاټ مساله په دې باندې آخر کې اچوو چې کله دا تیار شي. که تاسو غواړئ تاسو یو ټوټه دارچیني او یو څو لونګ استعمالولی شئ میرینیشن دپاره، خو موږ نه استعمالوو ځکه چې چاټ مسالې کې دا ټول شیزونه موجود دي. نو اوس به موږ میرینیشن دپاره چې کوم شیزونه پکار دي هغه به موږ ګرایند کړو. میرینیشن دپاره چې کومې مسالې موږ له پکار دي، چې کومې لکه روغې مسالې دي هغه به موږ ګرایند کړو. تور مرچ او سونف، دې نه علاوه چڼو دالو نینې. او دا چې کومې ګرایند کړي مسالې دي لکه دنیا پاوډر او مالګه، دا به هم په دې کې واچو. زیرې پاوډر، کورکمن پاوډر او سور مرچ پاوډر دا به هم دې کې واچو. اوس به موږ دا ګرایند کړو. نو مساله زموږ تیاره شوله. اوس چې کوم موږ دې کې اوږه او ادرک دا شیزونه یخي دا به هم پکې واچو، پیاز او یو 2 دانې کړي پتا. او په دې کې به موږ مستوم واچو، نیمبو رس به هم پکې واچو. نو اوس به دا موږ ګرایند کړو. نو زموږ میرینیشن تیار دی، دغه شانتې پیسټ جوړ شولو. اوس به موږ دا ماهي سلایسز باندې ولګو. فش سلایسز موږ یو پلیټ کې واچول او اوس به موږ پې دغه میرینیشن برنه داسې اپلای کړو. نو میرینیشن موږ ټول ماهی باندې ولګولو. اوس به موږ دا نیمه ګنټې پورې فریج کې کیږدو چې دا ښه میرینیټ شي. او بیا به هغې نه پس موږ تاسو ته ښیو چې دا به موږ څنګه فرای کوو. نو 30 منټه نه پس اوس موږ خپل فش فرای کوو. دلته موږ یو طبخی راواغستو، هغې باندې به موږ لږ شان کوکینګ اویل واچو. دلته موږ یو لوښي کې بیسن راواغستو. بیسن یا د نینو والا چې کوم پاوډر موږ تاسو ته لومبنی وښال هغه شان به جوړ کړئ او بیا به دې کې دا فش داسې کوټ کړئ. میرینیټ کولو نه پس ته بیا به یې فرای کولو ته طبخي باندې واچو. همدغه رنګه به موږ ټول فش سلایسز کوټ کوو بیسن کې او بیا به یې طبخي باندې ایږدو ډېر کم اویل کې. کوم سلایس موږ لومبنی اچولی وو هغه موږ فلپ کړو. دلته به دې سره هم موږ لږ شان اویل واچو. او فلیم به لږ لو کړو چې دننه پورې صحیح پوخ شي. ملګرو تاسو ته کتی شي څومره ښکلی د دې کلر رالو چې کوم موږ میرینیشن کړی وو. بیا هغې نه پس چې کوم موږ دې باندې کوټینګ کړی دی د بیسن، ډېر کرسپي شان ښکاري. تقریبا دا پوخ دی. دغه موږ فلپ کړو. نو پکار دی چې ستاسو فش سلایس چې کوم دی هغه ډېر نری وي
مونږ ولا هم لږ غټ جوړ شوي دي چې څومره نری وي نو هومره به ښکلې دننه پورې صحیح پوخ وي او ښه به جوړ شي. چې څومره غټ وي نو هومره سوګي هم وي او اکثر کچ هم پاتې شي. چې کوم سلایسز پخه شول هغه به مونږ پلیټ ته بهر وباسو. نو زمونږ ټول ماهی سلایسز تباخي باندې فرای شول او اوس به مونږ دې باندې کړي پتې چې کوم مونږ تاسو ته ښولې وې او په دې باندې واچوو. دې سره به دې ګارنیشینګ وکړو که تاسو سره وي نو ټیک ده که نه وي نو خیر ده. او دې باندې به اوس مونږ چاټ مساله واچو. نو زمونږ تباخي باندې فرای شوی ماهی تیار دی. که تاسو غواړئ نو شرشمو تیلو کې هم دا ماهی فرای کولی شئ. هغې سره هم ډېر زیات خوندور جوړیږي او نیمبو جوس پرې واچوئ. نو زه هیله ساتم چې ستاسو به زمونږ نننۍ د تباخي فرای کړی ماهی ډېر زیات دا ریسیپي خوښه شوې وي. نو بیا دې له خامخا یو لایک ورکړئ، زموږ حوصله افزایي وکړئ او ویډیو کتلو دپاره ستاسو ډېره مننه. زموږ چینل سبسکرایب کړئ، خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. خپل ډېر زیات خیال ساتئ. الله په امان.